د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نامتو لوبغاړي راشد خان ارمان د لومړي ځل لپاره د 2019 میلادي کال د نړیوال جام له سیالیو وروسته د ملي لوبډلې د درې واړه فارمټونو لوبډل مشر وټاکل سو. د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې افغان کرکټ ملي لوبډلې د ګلبدین نایب تر لوبډل مشرۍ لاندې خپل 9 واړه لوبې وبایللې او په همدې مخ ورباندې توندې نیوکې وسوې او بورډ اړ سو چې ګلبدین نایب له لوبډل مشرۍ څخه لرې او راشد خان ارمان د درې واړه فارمټونو لپاره لوبډل مشر وټاکي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د راشد خان تر رهبرۍ لاندې 2 ټیسټ، 7 ورځنۍ او 7 بیا شلاوریزه لوبې ترسره کړې دي. په یادو 2 ټیسټ لوبو کې ملي لوبډلې یوه وګټله او یوه یې بیا وبایلله. په 7 ورځنۍ لوبو کې یوه وګټله او 6 یې وبایللې او د دې ترڅنګ په 7 شلاوریزه لوبو کې 4 وګټلې او 3 بیا وبایللې. راشد خان ارمان د افغان کرکټ بورډ له لوري تېره سهشنبه په شل اوریزه سیالۍ کې د نوي لوبډل مشر په توګه او نجیب الله زدران بیا د مرستیال لوبډل مشر په توګه وټاکل سو. افغان کرکټ بورډ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي راشد خان د کرکټ نړۍ نامتو او پیژندل سوی لوبغاړی دی چې د هغه تجربو، کارګردګۍ او همدارنګه د نوموړي په تیرو کلونو کې د مشرولۍ وړتیا ته په کتو د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابه له لوري د نړیوال شل اوریزه لوبو د لوبډل مشر په توګه وټاکل سو.